هر یو پښتون به راوځي د خپلې پښتنې خور تپوس به کوي، د خپل پښتون بچي تپوس به کوي، د پښتون ورور تپوس به کوي. قدرمنو ګل صاحب ولاړ دی او د مردان د طرفه د احتجاج دی ارینج کړی دی، دې سره ستاسو خبرې شریکوم. پیله خو ډیره مننه چې زموږ په اواز کې ودرېدی او د دې فحاشۍ په دې جهاد کې ځان شریک کړ. د خپلې خبرې زموږ د کتونکو سره شریکې کړې. ډیره مننه ملګرو. اول خو زه د پېښور نه چې کوم ملګري راغلي دي او د نورو اضلاع نه کوم ملګري راغلي، زموږ د سوشل میډیا سوشل ورکرز کوم ملګري دي، د هغې ډېر مشکور یم چې راغله. او انشاءالله ستاسو چې دا کوم سټیپ اوچت کړی دی که جیون ویلفیر ارګنایزیشن او جیون نیوز تاسو سره ولاړي، انشاءالله را روان به تاسو له نوشهره کې انشاءالله پروګرام او بیا پېښور کې به انشاءالله ما دا کړی دی. تاسو سره موږ سټیپ په سټیپ قدم به قدم ځو. دا زموږ یو اسلامي فریضه ده او الله پاک په دې باندې موږ نه تپوس کوي، چونکې زموږ د ملک بنیادونه او زموږ د نسل بقا چې دغه نوی کول دی. کو هغه نوی کول منګه چې دی د هغې منګه لکه سوچ ونه که نو زما پریز بس هغه به کوکله شي، ختم به شي. دا کم ټیک ټاک چې دی یا پبجي دی د دې مثال د وینو دی، دا دننه لګیا دی زموږ نوی نسل تباه کوي. نو موږ له پکار دي او هر کس له دا احساس پکار دی چې هر هغه ایپس چې هغه د فحاشۍ او ریانۍ سبب جوړېږي موږ د هغې خلاف ودرېږو او نوی نسل او دا ملک بچ کړو. پاکستان یو اسلامي جمهوریه پاکستان په نوم دی، یو د لا اله الا الله محمد رسول الله په نوم جوړ شوی دی. نو بیا په دای کې دا خبره هم ده چې هغه خبرې چې هغه د اسلام د دایرې نه بار دي، نو زمونږ مختلف ادارې دي پکار دی چې په هغې د هغې مخنیوی وکړي او هغه منې کړي. زه به بیا د ټولو ملګرو خصوصا ستاسو ډېر مشکور یم او د نور چې کوم ملګري راغلي دي د ټولو مشکور یم. انشاءالله څنګ په څنګ به په ټول ملک ګیر تاسو سره جیون نیوز او جیون ویلفیر ارګنایزیشن ولاړ. ډیره مننه سر. د مردان خلک پښتانه خلک دي. شاهد صاحب ولاړ دی او شاهد صاحب په سوشل میډیا خپله نامه لري. زه وایم هر هغه انسان او پښتو او اسلام دا خو یو شی دی، په پښتون کې او په مسلمان کې پښتو اسلام کې هیڅ فرق نشته. نو چې کوم پښتوني هغه به د دې خلاف دې جهاد ته خامخا روزي. شاهد صاحب پهله خو مبارکي در کومه او بیا درته په خیرالي وایم چې د دې فحاشۍ خلاف دې جهاد ته رووتې. زموږ د کتونکو ته څه وایې؟ ډیره مننه شاهد جان، ستاسو هم ډیره شکریه ادا کوو. د دې پېښور نه راتلونکي د ټولو ملګرو شکریه ادا کوو. دا سټیپ دوی ایښی نن چې دا موږ را دغه شوي، دا موږ د دوی په جذباتو او د دوی د دغه موږ قدر کوو چې موږ د دوی سره څنګ په څنګ په دې جهاد کې ولاړي. دا زموږ دپاره یو جهاد دی ځکه چې موږ خپل نسل بچ کولو له راوتي یو. که دوی راوتي په پېښور کې خپل ځان باندې ګرمي تېروي، د پولیس لاټي چارج تېروي، انسوګیس تېروي او په دې SOPs په دې ورځو کې د دې کرونا په دې ورځو کې دا موږ احتجاج کوو. زموږ زړه سوځي شاهد جانه. زما د بچو په لاس کې به کتاب او قلم و، زما د بچو په لاس کې پهله ترهګرۍ ټوپکې ورکړې چې د هغې نه زما بچي خلاص شو، زما قوم ته لږ قلار شو. هغې له د ټک ټاک په صورت کې یو ناسور راویست. هغه ناسور چې نن زما نسل تباه او برباد کو. زما د ماشومانو بچو چې د مور پلار نه به د چپسو د ګوتې دپاره پیسې هم نه غوښتې، هغه ماشومان نن په کور کې زرګونه روپۍ غواړي او ځي د ټک ټاکو دپاره پې پیکیجونه کوي، د پبجي دپاره پې پیکیجونه کوي. ډېر ماشومان، ډېر انډر ایج ماشومان د دې پبجي د لاسه تورو خاورو ته ورسېدل. د هغوی په مور پلار باندې څه تېرېږي؟ ولې یار زموږ دا ګورنمنټ اف پاکستان دومره کمزوری شو چې یو پبجي نشي بند کولی، یو ټک ټاک نشي بند کولی. دا چې راغلی دی پاکستان ته دا خو چا راوستي دي که نه؟ داسې خو نه دي راغلي. نن زما ادارې دونه کمزوره شوې چې زما ټک ټاک نشي بندولی، زما نوی نسل نشي بچ کولی د دې تباهۍ نه. عجیبه خبره ده. دې ملګرو چې کوم سټرګل کړی په پېښور کې د ډېر وخت نه دوی لګیا دي، هم د دې ټک ټاک خلاف دوی راوتي، د دې پبجي خلاف راوتي. نن دا سټیپ مردان کې موږ اوچت کړی. داسې به په دې ټوله KPK کې دا اوچتېږي. هر یو پښتون به راوځي،
د خپل پښتنې خور تپوس پکې د خپل پښتون بچي تپوس پکې د پښتون رور تپوس پکې نسل د چا تبا کیږي زما د پښتون تبا کیږي ابل ورځ په پنجاب کې چې نن سبا د ایروای ډیجیټل نه خلک لګیا دي بایکاټ کوي په هغې کې زما پښتون ټارګټ شوی دا جامې دې پښتون ته چا دا څېره چا ورچولې دا تهمت په دې پښتون باندې چا لګولی همدې دنیا پې لګولی همدې معاشرې پې لګولی نن زما پښتون په لاس کې چې وایي یا به ویل څه به راوړي یا به د نسوارو پوڼې راوړي یا به بم راوړي زما د پښتون سره دهشتګرد نوم ولې جوړاویږي دا ولې جوړاویږي چې زما بچو ته پبجي راایستی زما بچو ته ټیک ټاک راایستی دا فحاشي زما په معاشره کې عام شوې خو دا فحاشي زما د معاشرې نه ختمه شوه هر څه به ټیک ټاک شي شاید ځان ستاسو تم سلام ستاسو پوره ټیم ته سلام ستاسو د ټولو ملګرو ته سلام دا چې نن دې ځای کې څونه ملګري دا په ډېر کم تعداد کې دي زه وایم ډېر کم تعداد دی خو دا تعداد څوک ته دا نه وایي چې دا ډېر کم خلک راغلي دا تعداد به نور هم سیوا کېږي او دا به تر د اسلام آباده پورې ځي دا به د حیوانونو پورې رسي بند کرو بند کرو نہیں مانتے نہیں مانتے نہیں مانتے نہیں مانتے ډېره مننه شاهد جان مننه مهرباني د قدرمنو پښتانه ډېر ځوانان راغلي دي ستاسو خبرې شریکو تاسو به ورور څه وایې ټیک ټاک باره کې پهله خو زه ستاسو ټولو ملګرو چې څونه شرکت تاسو کړی دی دې ټولو ته سلام پیش کوم چې تاسو یو کاز د پاره روتي یو جهاد د پاره روتي بل مین خبره دا ده چې زمونږ یوت چې کم دی کو تاسو ګور ډېر ورکوټي ماشومان به وي او هغوی به څه کوي ټول ورځ لکه چې کم به زمونږ ہوم ورکس وغیره کولی ټول ورځ پبجي او ټول ورځ دا ټیک ټاکس جوړي د دې نیګیټیو امپیکټ زیات دی پازیټیو ډېر کم دی لکه د هر یو شي پازیټیو نیګیټیو وي خو دې زیات دی لکه دا داسې شی نه چې دا به تاسو وایئ چې دا زه پازیټیو وی کې استعمالوم ډېر کم به د دې امپیکټ وي بل دا چې زمونږ کم د ډریسنګ اوس زمونږ پښتنو زمونږ پاکستانیانو اډاپټ کړی دی هغه ویسټرن دی زمونږ نه دی کلچر زمونږ دا نه دی زمونږ کلچر خو ډېر د حیا او ډېر د پردې کو چا کې یو خپل فحاشي او دغه وي هغه به پیله یو لیمیټډ د هغه کوره پورې به وه یو لیمیټډ اوس دا ټوله دنیا ته شو کېږي دا زمونږ په ینګسټرز باندې یو نیګیټیو امپیکټ غورځوي ښه پبجي شو پبجي چې کوم دی هغې کې یو وایلنس دی یو زمونږ پښتون بیلټ چې کوم دی دا خو مونږ خو مشهور کړی دنیا په دې دهشتګردۍ او دا نوم ټیګ یې مونږ باندې لګولی دی اوس بیا مونږ ټوله ورځ ناست یو لس ګنټې ټوله شپه ویښ یو اوله داسې که مخکې که شاته که نو هغه ټول ټایم ریسورسز مونږ په هغې باندې ضایع کړل چاینا چې کوم دی هغې ریپلیس کړل دا گیم چې کوم دی هغه یو داسې گیم سره ریپلیس کړو چې هغه خلکو ته هغه انټرټینمنټ هم میلاویږي خو هغه وایلنس پکې نشته هغه شان ټایم په هغې نه ضایع کوي په خپل یوت دنیا روانه ده ریسرچ اینډ ډیولپمنټ طرف ته زمونږ یوت کو ګورې دلته هغه کسان اوس هم لګیا دي چې خپل سټډیز خپل ریسرچ وغیره کوي چې هغه مونږ اکثر څنګه چې عرفه کریم شانتي نمونه وو څنګه دغه دا به مونږ ناپیدا کوو نو دا مونږ زیاتو په دې معنی نو آیا پبجي او داسې ټایپ گیمونه چې ټوله شپه ورځ مونږ موبایلونه ماشومان له دشمنیانې وغیره مو له کتلي دي ټایمونه پې ضایع کوو دا به دې سره مونږ ته مطلب زموږ ینګسټرز به مخکې ځي او که نه مونږ به هغه سایډ ته چې کوم زموږ ټارګټ دی کوم ګول دی ترقي به مونږ په دې شیزونو نشو کولی اوس که مونږ ویسټرن کنټریز ته ګورو هغوی دي یو ځان یو ځای ته رسولی دي هغوی نه دین شته نه دغه شته هغوی کې به ډېر کم د هغه سایډ ته کنسنټریشن وي خو زمونږ خو معاشره د اسلام او دغه په نوم باندې دغه ده نو مونږ ټولو ته پکار ده چې زموږ پیرنټس ته زموږ مشرانو ته مشرانو کو تاسو وګورئ مونږ شرمیږو د مشرانو په مخ کې څه یو خبره کوو ځان غلي کو د خپل احساسات نشو شیر کولی حتی که چې ویډیو هم زموږ وي مونږ وایو دا زموږ خبرې به مونږ څنګه دغه کوو او تاسو وګورئ مشران پکې زه لکه دا نه ده چې دا ټول د دې نه دي خبر مونږ ټول استعمال کړی دي خو مونږ کتلی دي هغې کې مشران ګډېږي دغه کېږي نو دوی بچي به څه وي د دې رشته دار به څه وي دغه خو به زه په خپل ځان نه خو نور چې کوم زموږ ینګسټرز دي زموږ زیاتره اماراتو کې چې کوم زموږ مسافر ناست دي دغه ناست دي هغوی چې فارغ شي هغوی څه انټرټینمنټ غواړي نو په کار نه ده چې موږ څه پازیټیو انټرټینمنټ دې لپاره جوړ کړو نو د دې خلاف های کورټس ته هم پکار دي زموږ ادارو ته پکار دي پی ټي ای یو سټپ اخیستی او دوی ته وارننګ ورکړی دی زه هغه اپریشیټ کوم زه های کورټ اسلام آباد های کورټ اوس دوی ته لکه مطلب خلک پیټیشنز هغه کوي دا سټې وغیره زه د عدلیې ته وایم چې مهرباني کوئ تاسو لږ شانتې خو هغه دغه ته ګورئ چې مطلب تاسو لږ شانتې یو سټیټمنټ راشي یو آرګومنټ مضبوط راشي تاسو وایئ دا انبلاک کې دا پکار تاسو وایئ چې دا بلاک کې کو بلاک کوئ نه دا سینسر کې ښه پراپر چې داسې یو غلطه ویډیو چې هغې کې زموږ د عزتونه دغه شیزونه مونږ د دې خلاف نه یو مونږ دې کې دا فحاشي چې کومه ده چې کوم دا وایلنس د ګیمونو کې دی چې ټول ورځ زما ګاونډ کې یو ماشوم زه یو ورځ نیمه زه 1:30 2 بجې یو ځل دوه اتفاق وشو چې زه لیټ رالم
یو ماشوم به رووتو ما ویل هلکه ته خو دوه درې ځله ما په دې کوڅې کې په دې ټایم وکتې دا ته څه کوې ویم پبجي خو نه کوې وي پبجي کوم املا مې درد کوي نو د هغې چې ما وکتو ما ویلې دا خو ډېر زیات یې مونږ کوو چې مطلب مونږ معاشره دا ګناه د چا ده دا زما ده زما رور ده زما د مور ده زما د پلار ده چې موبایل کله نه مونږ ورکول شروع کړو ټول نه غلط سټپ دا دی بل دا چې فیمیلز لکه مونږ د دې خلاف نه یو دا ضرورت شی دی چې چېرته ضرورت وي خو فیمیلز باندې ډېر زیات خیال کوئ موبایل وغیره تاسو ورکوئ تاسو هغه شانتې فلټر کولی نه شئ چې هغه به هغه موبایل څنګه اکټ کې یوز کوي نو مونږ د دې خلاف نه یو مونږ ټول داسې بل ته وګورو دا به یو ښه سوسایټیز والا دغه دي زمونږ کور مور دغه شانتې موبایل به وي خو د هغې کنټرول مونږ ته پکار ده چې به مونږ څنګه کنټرول کوو ډېره مهرباني ډېره مننه رور قدرمنو دلته دا چې کوم د پښتون قوم ولاړ دی دا زلمي ولاړ دی او نن بیا یو ښه د قیامت ګرمي ده دلته خو صرف او صرف د دې وجې دپاره روتي دي چې کوم د بېحیایۍ دا عیب دی او دا د حدیث شریف مفهوم دی چې قرب قیامت کې به د هر یو کور نه فتنه روزي نو هغه فتنه عمده ده چې د هر یو کور نه د هر یو کوڅې نه د هر یو کلي نه د هر یو پټي نه د هر یو پارک نه د هرې صوبې نه د هغې نه دا فتنه شروع شوه نو همدغه به ویمه چې دې ځوانانو سره دا کم ځوانان دي دې سره تاسو ودرېږئ دې سره اوږه په اوږه ورشئ او کم چې دې دا منډې تړلې وی څنګه چې ورسره نن مردان ودرېده نو زما ټولې صوبې ته دغه خواست دی چې پښتون په هر ځای کې دی انشاءالله تعالی تاسو پسې زمونږ چې څومره د سوشل ورکرز دي کیمرو والا دي دا به تاسو پسې ضرور در رسي او دغه امید دی چې کم سټپ پی ټي آی اخیستی دی دې له دا وارننګ ورکړی دی دا وارننګ به په بندیز کې تبدیلیږي انشاءالله تعالی او کم چې د فحاشۍ دا ایپ دی ټیک ټاک دی دا به بندیږي او ضرور به بندیږي او که دا بند هم نشو نو ما مخکې مو وی چې دا د دې ځوانانو دپاره جهاد دی او انشاءالله تعالی کله چې دی قبر کې کیدي که نه نو الله پاک ته که دا مو وی چې زه صرف د دې خلاف ودرېدلی وم نو دا مې یقین دی چې د دې ځوانانو بخشش به وشي په دغه دعا سره د دې ځای نه ځمه چې الله پاک دې زمونږ د دین زمونږ د دې ملک او زمونږ ټولو دا دې زمونږ محافظه شي ما سره به یو چغه وښئ پهله به د اسلام دپاره به وایو بیا به د پاکستان دپاره چغه وایو اسلام زنده‌باد اسلام زنده‌باد پاکستان زنده‌باد پاکستان زنده‌باد ډیره مننه